بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. سورة النساء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لاعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على الله متفق علیه. زما محترمو اوریدونکو، الله تعالی مو زموږ سره په قرآن او په سنت باندې پوره پوهې کړه او الله تعالی موږ او تاسو ته په هغې باندې پوره عمل راکړي. الله تعالی توفیق راکړي چې په خپله هم او خلق هم پوه کړو چې د اسلام هغه اصلي څېره او هغه اصلي نقشه اصلي سنن او طریقې دنیا ته وړاندې کړو. او دا بې انصافه خلک که هغه مسلم دي که غیر مسلم خلک دي، د جهالت د وجې نه زموږ او د ستاسو د اعمالو په وجه په اسلام باندې اعتراضونه کوي چې په اسلام کې د ښځو حقوق هغه نشته، ښځو سره بې عدالتي او نا انصافي شوي. نو دا د زموږ او د ستاسو د ناپوهۍ او د بې عملۍ وجه ده او د هغوی د کینې او د جهالت وجه ده. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایلی چې وعاشروهن بالمعروف، تاسو ګډ ژوند وکئ د خپلو ښځو سره، د خپلو بیبیانو سره ګډ ژوند، معاشره، خو په معروفه طریقه، په هغه طریقه چې هغه شریعت کې معلومه ده، په هغه طریقه چې هغه د خلکو په عرف کې معلومه ده، هغه عرف چې هغه د شریعت سره ټکر نه وي. او تاسو ګډ ژوند تیر کړئ د دې ښځو سره په ښه طریقه. وګوره امر پې شوی د ښځو دومره د شفقت او د ترحم خیال ساتل شوی او د قدر او د کرامت خیال ساتل شوی په شریعت کې. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې بهترین او غوره سړی، ښهترین سړی په تاسو کې څوک دی؟ هغه څوک دی چې غوره وي، بهترین وي او ښهترین وي په تاسو کې د پاره د خپلې بیبي، د پاره د خپلې کورواله، چې څومره ډیر زیات په تاسو کې زیاته ښېګړه کوي، زیات احسان کوي، زیات ترحم و شفقت کوي په خپله ښځه، هغه په تاسو کې هغه بهترین او ښکلی انسان دی. وانا خیرکم لاهلي. او زه بیا نبي علیه السلام فرمایي چې غوره یم د ستاسو نه، بهتر یم د ستاسو نه او ډیر شفقت کوونکی او ښېګړه کوونکی یم د خپلو بیبیانو سره، د خپلو بیبیانو سره. د بل حدیث کې راغلل چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایلی دا د ګډ ژوند او د معاشرې د ترحم او د شفقت او د تودد او د مینې هغه ترغیب او سنت او طریقې ته وګورئ. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې قسم په الله ما لیدلی و رسول علیه الصلاة والسلام چې ودرېدلو په هغه ور په دروازه زما د کوټې، زما د حجرې، زما د چاردیوالۍ په هغې دروازه کې به ودرېدو او حبشو به چې دی، حبشو دا د افریقي خلکو، د سودان خلک مثال په طور، دغه خلک د تور خلک، تور پوستې خلک مجاهدین و، هغوی لوبه کوله په خپلو نیزو باندې، په خپلې نیزو باندې لوبه کوله
د پاره د تدریب د ځان تیارولو. په هغې به یې لوبه کوله په جومات کې دننه. او رسول علیه الصلاة والسلام زه پټه کړې ومه په خپل څادر باندې. یعنی نبی کریم علیه السلام بی بی عایشه شاته ودرولې او بی بی عایشه د نبی کریم علیه السلام په اوږې او په دیولې دی ځای کې بی بی عایشه ګوري نبی کریم علیه السلام د پاسه پې څادر راچولی چې دا پټه شي، خو صرف دا مخامخ د نبی کریم علیه السلام د غوږ سره د اوږې په سر دا سوری کلاو و. زه پټولم په خپل څادر د دې دپاره چې زه وګورم هغه لوبې د دغې حبشو ته چې د هغوی د دغې لوبې سیال وکم، ننداره وکم. بیا به ولاړ و نبي علیه السلام زما د وجې نه تر دې پورې چې زه به هغه څوک ومه چې زه وګرځېږم، یعنې چې تر څو پورې به ما ورته ووایي چې بس دی، نو د هغه وخته پورې به دی ولاړو چې زه سیال وکم، ننداره وکم، دا لوبه وګورم. نو بی بی عایشه فرمایي چې تاسو اندازه ولګوئ چې څومره به ضرورت وي، څومره به مینه وي، څومره به شوق وي د پیغلې د نوې ځوانې جلۍ او څومره به حرصناکه وي د لوبې په لیدلو باندې. نو تاسو یې اندازه ولګوئ چې جلۍ څومره زیات حرص لري د لوبو د لیدلو سره. د دې سره سره نبی کریم علیه السلام زما دپاره به ولاړو چې زه دغه لوبه وګورم. وګوره دا څومره شفقت و ترحم دی او لطف دی، نرمي ده د خپلو بیبیانو سره. هغه بیله خبر ده که چیرته داسې و چې په دغې لوبو والا وکړي چې هغه د جایزه لوبه وي، یو شرط دا دی. دویم شرط دا دی که نه چې د لوبو والاو عورت نه ښکریږي، د زنګون د سر نه او د نامه نه ښکته دا عورت یې نه ښکریږي. دریم دا دی چې فتنه نه وي د زنانه د خوا نه، چې زنانه فاحشه ښځه نه وي، دینداره ښځه وي، د دې د خوا نه فتنه نه وي. نو په دغې شرایطو باندې بیا د نارینهو لوبه کتل د ښځې دپاره جایز دي او د خاوند دپاره د هغې اجازه ورکول جایز دي. او مهم شرط چې پکې دی هغه دا دی که نه چې هغه ښځه باید په حجاب کې وي. دا مهم شرط دی په اتفاق سره. نو دغه شرایط چې برابر وي نو بیا د لوبې لیدل هم جایز دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.